بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو مینوالو، څنګه یې؟ ټیک ټاک یې؟ امید لرم چې تاسو به ښه ژوند ته به تکړه یې. که چېرې څوک بیماران وي د هغې لپاره موږ دعاګانې غواړو او الله به ورله شفا ورکړي. ملګرو، زه یم عاشق بارش او تاسو عاشق بارش ټي وي ګورئ. په عاشق بارش ټي وي کې نن ما سره یو داسې نوی ملګری چې د کم عمر دی او د کم ایج دی، خو لیکل او خیالات ډېر زیات پاخه دي. نن مې درله یو داسې مېلمه راغوښتی دی، یو داسې شاعر مې درله راغوښتی دی چې تاسو به یقینا ګوته په خوله پاتې شئ، حق حیران به پاتې شئ. نو په خبرو باندې به ټایم نه ضایع کوو، خو راځو د کامران صاحب طرف ته او چې ډېر ښکلي لیکل کوي او یو څو تپوسونه دې نه کوو. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی؟ حلال خري؟ دا راته ووایه چې تاسو شاعري د کوم وخت نه کوئ؟ شاعري خو بس مونږ تقریبا یو پنځم شپږم تقریبا شوق هم سټارټ شو، لیکل به هم خو نه شول کولی. جی. بیا موږ سره یو ملګری و باچا اسلام لا چې زمونږ د استاد دغه لري او هغه مونږ اوس هغه خپله پرېښودی خو بهرحال مونږ یې کوو او مونږ زه د هغه ډېر قدردان هغه یې راوستی یم او زه د ټولو شاعرانو قدردان یم، صرف د هغی نه، د ټولو شاعرانو قدردان یم او ستاسو هم قدردان یم چې تاسو د دومره لرې نه راغلي او مونږ سره هم دغه کړې ده. نو مونږ به تاسو صرف شعرونه وایو، مونږ به تاسو له خیر د زړه د بدن غوښې درکړو. شعرونه څه شی مننه کوم، الله دې خوشحاله کړه. منې چې دومره کوټه کوي در پسې راغلی یم که نه؟ بالکل. نو دا زه لکه تاسو پسې راغلی یم، خو دا ځان دپاره نه، دا د پښتو خدمت دپاره، د خپلو مینوالو دپاره چې یاره تاسو په سکرین باندې راشئ او زمونږ مینوال ملګري زمونږ پښتانه چې کوم دی نو ستاسو نه ښکلي ښکلي شعرونه واوري، هغې ته هم مزې واخلي او مونږ ته هم خوندونه واخلو. نو کامران صاحب ټایم خو نه ضایع کوو ځکه چې دا ملګري مینوال د شعر په تمه دي، نو یو څو شعرونه را سره شریک کړې. مننه. شعرونه ووایم، د غزل نه مخکې به درته یو څو شعرونه ووایم چې وای اوس که مسکمه د غمه قرار نه راځي، څه به قرار راشي دیدار نه راځي. څوک هم په کمه باندې لاړ شمه، هېڅ مې په نظر څه اموار نه راځي. یول مې دی په داسې بیابان باندې، هېڅ دې نه د تېښتې څه لار نه راځي. داسې سمندر ته غورځېدلی یم، رسم یې ویخله کنار نه راځي. داسې سمندر ته غورځېدلی یم، رسم یې ویخله کنار نه راځي. ډېر ښکلي. او نن راته طبیب و مهنکار وکړلو، هېڅ علاج دا ستا د بیمار نه راځي. ډېر ښکلي دا شعر بیا ووایه. نن راته طبیب و مهنکار وکړلو، هېڅ علاج دا ستا د بیمار نه راځي. او ما به د بل جنم سوال کړی و، خو بیا په دې دنیا د چا وار نه راځي. ما به د بل جنم سوال کړی و، خو بیا په دې دنیا د چا وار نه راځي. هر یو شعر انتخاب دی. جی. دومره رقیبان مې پیدا شوي دي، هېڅ حساب د شمار نه راځي. وایي د کوټې کامران چې زه یمه، هېڅ مې د رقیبو څه ډار نه راځي. ډېر مزېدار، ډېر ښکلی. زما په خیال چې یو بل غزل به را سره شریک کړې که نه؟ تاسو سره یو بل ساده غونته کې یو غزل شریک کړم چې ما خو ډېر ویلی دی او په اجلاسونو او دا شان نورو ملګرو ته مې هم ویلی دی. مننه کوم. وایي چاته پرهر وښیم، چاته ګریوان وښیم، چې راته نه راګوري څنګه ورته ځان وښیم. نه سم په بدو سترګو، نه سم په ښو راګوري، ړوند ته په کومو سترګو رنګ د اسمان وښیم. وایي نه سم په بدو سترګو، نه سم په ښو راګوري، ړوند ته په کومو سترګو رنګ د اسمان وښیم. نه چېرته ښه مې ستایي، نه مې په بدو کې یار، داسې ګونګا ته خلکه زه کم زبان وښیم. نه مې دیدن ته پرېږدي، نه مې خبرې اوري، نه مې دیدن ته پرېږدي، نه مې خبرې اوري، کور ته په کم اواز کې د چغو شان وښیم. نه دی راغلی چېرته
نه لاره درومي اشنا نه د راغلی چرته نه لاره درومي اشنا شل ته په کومو لارو ځای د کامرانو ښیم ستاسو دپاره تاسو دومره راغلی یو به در سره زه د خپل یاندې یو غزل شریک کړم چې تاسو میلمانه یې نو د دې د وجې وایي زما نصیبه زمانه غریبه علاج دې نشته تر طبیبه زما نصیبه